السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې ښه او روغ جوړ به یې. نننۍ زموږ موضوع ده WH questions یا معلوماتي پوښتنې چې څنګه او څه وخت کولی شو موږ وکاروو. لکه هو څوک، وټ څه شی، وین کله، وچ کوم، ویر چیرته، وای ولې. کله او څه وخت موږ کولی شو چې وکاروو. ټول وړاندې هو څخه. هو کله چې موږ د خلکو باره کې پوښتنه کوو نو کولی شو چې موږ هو کې پوښتنه وکړو. لکه مثال Who is he? Who is he? هغه څوک دی. He is my teacher. He is my teacher. هغه زما استاد دی. نو دلته موږ د یو شخص باره کې معلومات وکړلو نو موږ هو وکارولو. لکه نور مثالونه Who is she? هغه څوک ده. Who wants some food? څوک خوراک غواړي. Who is calling you? څوک درته غږ کوي. Who are you? ته څوک یې. دې ټولو کې موږ د شخصیت یا د خلکو باره کې موږ معلومات کولو نو ځکه موږ هو کې پوښتنه وکړه. اوس راځو وټ یعنی څه شي. هغه وخت موږ کارولی چې کله موږ د یو شي باره کې پوښتنه کوو. مثال What is that? What is that? هغه څه شی دی. It is a pencil. It is a pencil. دا یو پنسل دی. دلته موږ د یو شي باره کې معلومات کولو غوښتل نو موږ وټ وکارولو. مثال نور What is the time? What is the time? څه وخت دی. What is your name? What is your name? ستا نوم څه شی دی. What is he doing? What is he doing? هغه څه شی کوي. اوس راځو when یعنی کله. هغه وخت موږ کاروو چې کله موږ غواړو د وخت باره کې معلومات وکړو. مثال When does your class start? When does your class start? څه وخت د صنف شروع کیږي. It starts at 3 o'clock. It starts at 3 o'clock. په 3 بجې شروع کیږي. دلته موږ د وخت باره کې معلومات کولو. نور مثالونه When are you going home? When are you going home? کور ته کله ځې. When is your flight? When is your flight? ستا پرواز کله دی. When is your birthday? When is your birthday? ستا سالګرا کله ده. اوس راځو which یعنی کوم. کله چې موږ غواړو د خوښې یا انتخاب باره کې پوښتنه کوو نو which کارولی شو. مثال Which color do you like? Which color do you like? کوم رنګ ته خوښئ. I want the red one. I want the red one. زما سور رنګ خوښیږي یا خوښ دی. نور مثالونه Which subject do you like? Which subject do you like? کوم مضمون خوښئ. Which book do you want to read? Which book do you want to read? کوم کتاب خوښئ چې ولولئ. Which one is your favorite? Which one is your favorite? ستا د خوښې کوم یو دی. اوس راځو where. هر کله چې موږ غواړو د ځای باره کې پوښتنه وکړو نو موږ where کارولی شو. لکه مثال Where are my books? Where are my books? زما کتابونه چیرته دي. دلته اوس موږ پوښتنه کوو دا ځای چې کتابونه کوم ځای کې دي. They are on desk. They are on desk. هغه په میز دي. نور مثالونه Where are you going? Where are you going? چیرته روان یې. Where is Ali? Where is Ali? Ali چیرته دی. Where is your shop? Where is your shop? ستا دکان چیرته دی. اوس why. Why هغه وخت موږ کارو کله چې موږ د وجې پوښتنه کوو. لکه مثال Why are you so happy? Why are you so happy? څنګه دومره خوشاله یې. دلته موږ د وجې پوښتنه وکړه چې ولې خوشاله یې. Because I gave English test. Because I gave English test. ځکه ما انګلیسي امتحان ورکو. نور مثالونه Why is the baby crying? Why is the baby crying? د ماشوم ولې ژاړي. Why are you late? Why are you late? ولې ناوخته شوي. Why are you sad? Why are you sad? ته ولې خفه یې.
نو دلته موږ د وجې کولو معلومات کولو نو ځکه موږ وای وکارولو. نو دا و د ډبلیو ایچ کوېسچن یا معلوماتي پوښتنې چې کوم په وجه موږ کولی شو معلومات ترلاسه کړو. امید کوم چې ګټه به مو ترې پورته کړې وي.